ولسمشر غني پر ګیلمن وزیر برید یو نازوانه عمل دی. په کلکه یې غندنه کوم. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. ولسمشر محمد اشرف غني د ګیلمن وزیر په ټپي کېدو اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د ټولو هیوادوالو سره یو ځای د ګیلمن د روغتیا لپاره دعا کوي. ښاغلي غني پر خپله فیسبوک باندې لیکلي د ګیلمن وزیر لپاره چې په سخت ټپي حالت کې دی له زرګونو هیوادوالو سره یو ځای له لوی رب العزت جل جلاله نه د سملاسي روغتیا هیله او دعا کوم. ولسمشر غني د ګیلمن د روغتیا لپاره د پښتون د ژغورنې غورځنګ د غړو او مینوالو هلې ځلې وستایلي. هغه په دې اړه لیکلي چې نه یوازې ځای پر ځای او د هغه د درملنې لپاره کار کوي بلکې نورې لارې هم لټوي. ښاغلي غني دغه برید یو نازوانه عمل بللی او په کلکو ټکو یې غندلی دی. پر ګیلمن برید د نازوانۍ وروستی حد دی. په کلکه یې غندم او هیلهمن یم چې ګیلمن له دې نازک حالت نه د څښتن جل جلاله په فضل راووځي. دوستانو، دا او د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.